الحمدلله د سفر میاشت آغاز شوی دی، شروع شوې ده او دا د سفر میاشت ډیره زیاته مظلومه میاشت ده او دا په دې حیثیت سره چې موږ مسلمانانو د بې علمۍ او د جهالت د وجې نه دا میاشت منحوسه ګرځولې ده چې په دې میاشت کې اکثره خلک کوم ښه کار نه کوي، د کار تجارت ابتدا هغه په دې میاشت کې نه کوي، واده نه کوي، کاروبار نه شروع کوي، سفر ابتدا او انتها په دې میاشت کې نه کوي، نوي کورونو ته نه منتقل کیږي او داسې یو تصور جوړ شوی دی چې دا د مشکلاتو ابتلاءاتو مصیبتونو منحوسه میاشت ده چې په دې میاشت کې خلکو باندې آزمایشونه راځي. بلکې په دې کې اکثره خلکو داسې حدیثونه هم جوړ کړي دي چې سفر میاشت دا ډیره د مشکلاتو او د آزمایشونو میاشت ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر مانځه نه بعد یولس ځله یا حفیظو یا حفیظو دا ورد کوي چې الله رب العالمین تاسو دا مصیبتونه اخوا کی. حال دا چې دا حدیث نه مستند دی، نه مستند روایت د دې شته، نه که مستند کتابونو کې دا شته. د دې نه ځان ساتل پکار دي. ټولې میاشتې د الله رب العالمین دي. په دغه میاشتو کې کومه یوه میاشت منحوسه ګرځول دا موږ د دې حدیث په ضد کې راولي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسي دی چې بني آدم زمانې ته کنځلې کوي او زه زمانه یم. بني آدم مال تکلیف را کوي، بني آدم یؤذینی مال تکلیف را کوي، هغه زمانه ته کنځلې کوي او زه زمانه یم. دا حدیث قدسی دی، الله رب العالمین په دې کې فرمایي. نو که چېرته کومه میاشت موږ منحوسه وګرځو، بدشګوني او بدفالۍ دپاره هغه وګرځو، نو کیدای شي چې موږ د دې حدیث په ضد کې راشو. الله رب العالمین دې موږ له د دې بدفالۍ نه وساتي. همدغه رنګې داسې یو تصور بل جوړ شوی دی چې دا میاشت منحوسه ده ځکه چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شوی و. نو زه دا خبره کوم چې د ربیع الاول میاشت چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، هغې کې ستا څه خیال دی؟ حال دا چې په دغې میاشت کې د هغه پیدایش هم شوی دی، په هغې کې کوم خیال دی؟ لهذا داسې خبر نه ځان ساتل پکار دی. د دې نه موږ اسلام منع کړي یو. ورځې د الله دي، میاشتې د الله دي. کوم فضیلت چې کومه میاشت له الله ورکړی دی هغه به موږ ورکوو، او کوم چې عامې میاشتې دي هغه به عامې ګرځو، نه به کومه میاشت منحوسه ګرځو، نه به کومه میاشت د بدفالۍ دپاره خاص کوو، نه به کومه ورځ د سفر دپاره خاص کوو. بلکې چې کوم شریعت موږ او تاسو ته کومه طریقه د زندګۍ تېرولو راښودلې ده په هغه طریقه باندې باید موږ او تاسو هغه تېره کړو. او دا غلط فهمیانې چې کوم د دغې میاشتو باره کې یا د دې ورځو باره کې د دې نه باید ځان وساتو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو صحیح عقیده را په نصیب کړي، او الله رب العالمین دې صحیح عقیده ټولو مسلمانانو ته او صحیح اتباع سنت و نصیب کی. وصلی الله علی نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.